بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو هیوادوالو، داسې موږ تاسو ګورو نن سبا په ټوله دنیا کې یو لوی غټ مصیبت چې هغه د کورونا د ویروس ته راغلی ده او په ټوله دنیا کې په زرهاو خلک د دې کورونا وجې نه وفات شو او په لکونو خلک یې اوس هم مصاب دي او د دې لپاره د خلاصون متاسفانه چې تر اوسه پورې هېڅ نوع تداوي نه ده پیدا شوې. واحد او یوازینۍ لاره د نجات دا ده چې وقایه وشي. وقایه د دې مرض د ختمولو او د منځولو لپاره مهم اصل وقایه په دوه نوعه ده. یو وقایه دا چې موږ معنوي وقایه وکړو د ځان، هغه استغفار ده، توبه ایستل دي او عبادت ده، خدای ته رجوع کول دي او په خپل ګناهونو باندې توبه ایستل دي. دوهم دا چې هغه سپارښتاتو باندې باید موږ عمل وکړو کوم چې د دې ډاکټر صاحبانو او متخصصین د وزارت صحت عامې موږ ته ښودلي دي، په هغو باندې باید مراعات شي او هغه هر وخت موږ په نظر کې وساتو، لکه د لاس مینځل، تجمع اجتماعاتو ته نه تلل او که کله څوک چا سره یو ځای کېږي نو هغه مسافه باید په نظر کې وساتل، 1.5 متر نه تر 2 مترونو پورې. دا د نجات لاره ده. نو هیله کوم چې ټول هیوادوال به په دې مورد باندې متوجه اوسي. السلام علیکم.